چې دا پیلوټ ژوندی نیولی دی او دغې پوسته کې دی. پیلوټ هم نیولی دی خو په ساکاوۍ کې اوس وتلی پټ محفوظ موقع تلاشي کې ملګرو ته معتاد دی چې پیلوټ یې الحمدلله ژوندی نیول شوی ده او دا خلک راوتي دي تاسو ورته ګورئ. الحمدلله ټولو افغانانو ته خوشخبري ورکوو چې د پاکستان رژیم یو بار طیاره جیټ طیاره چې هغه په ننګرهار ولایت کې د زموږ هوایي مټ په زور باندې رانسکوره شوې ده چې پیلوټ یې الحمدلله ژوندی نیول شوی ده فلحال د مجاهدینو په واک کې ده. ټولو افغانانو ته اطمینان او ډاډ ورکوم انشاءالله زموږ هوایي ځواک او زمیني ځواکونه ټول چمتو دي چې د خپلو وطن نه په کلکه ایمانداري سره دفاع وکړي. پیلوټ هم نیولی دی خو په ساکاوۍ کې اوس وتلی پټ محفوظ موقع تلاشي کې ملګرو ته معتاد دی. ګوره کوشش وکړه چې دا پیلوټ چې ده پوه شولې دغه طریقه او ترتیب یې برابر کړې داسې محفوظ جې ته انتقال کړي. صحیح ده؟ سمه ده سعیده سمه ده. الله دې خوشحاله کړي خیر وشي. خدای شو الله دې عزتمن لري. طیاره په کوم ځای کې راولوېدله؟ طیاره د خو د دغه میداني دی د هغه خوا ته د اډورو خوا ته دی دغلته ده نو دوی چې ګرځي په بل مو کې پیلوټ څوک هغه هم وګورئ که نه وي دا دلته په هغه کې دی اوس به وبګورو که څه هم چې تیارې بل شی هڅوي جي پي ایس نه وي. سمه ده بس وي هغه یې که ترتیب یې ور برابر کړي الله خوشحاله کړي بل چې ته انتقال کړي. صحیح ده؟ او ملګرو ته صحیح شوه سمه ده صحیح ده انشاءالله محفوظ جې ته انتقال صحیح ده. نو دا مهال د دغه په ساحه کې ټول بازار سره یم دلته مجاهدینو چې دا پیلوټ ژوندی نیولی دی او دغې پوسته کې دی او دا خلک راوتي دي تاسو ورته ګورئ.